اشرف غني وایي پاکستان دې د افغانانو پر وړاندې خپل ناوړه چلند ختم کړي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته یو پیغام پرېښودی او ورته یې ویلي باید تاسو افغانان ډېر ونه ځوروئ، او د طالبانو پر مشرتابه یې هم غږ کړی دی چې د افغانانو غچونه پرې نږدئ او هغوی ته د کار او د ژوند زمینه برابره کړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پاکستان دې له افغانانو سره خپل ناوړه چلند پای ته ورسوي. پخوانی ولسمشر اشرف غني په تورخم کې د یو افغان د وژل کېدو په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا خورا خواشینونکې پیښه ده. ته د په خبره پاکستان په وروستیو کې په سپین بولدک کې او په تورخم کې له افغانانو سره خورا ناوړه چلند پیل کړی دی چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی. هغه پر پاکستاني لوري غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپلو ناوړه کړنو ته د پای ټکی کېږدي او په وینا یې د ورورګلوۍ لار دې خپله کړي. هغه د نوي حکومت پر مشرتابه هم غږ کړی چې افغانانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي څو دوی پر دوی هیوادونو د تګ ته اړ نه شي. هغه ویلي دي چې نور اسلامي دولتونه یو لوی مثبت مسیر خواته روانه ده. ضروره ده چې دا مثبت مسیر هم او بهیر له طالبانو سره شریک شي او دوی اساسي اصول، قواعد او ټکو ته متوجه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.